قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي نو دې ته مړ مه وایئ. کم سړی چې د الله په لار کې مړ شي نو تاسو دا مه وایئ چې دا مړ شو د عام خلقو په شان، بل احیاء بلکې دا ژوندي دي. سوال دې مقام کې دا دی چې قرآن کریم دې مقام کې دا منع وکړه چې تاسو به شهید ته مړ نه وایئ. دې کې څه راز دی عزیزانو؟ دې کې راز دا دی چې د شهید دومره لوی مقام دی چې هغه علما لیکي چې پیغمبرای پسې دویمه درجه کې. نو شهید ته دا وایي چې دا د عام خلقو په شان مړ شي، خبردار چې داسې ونه وایي. بل شهید داسې شی دی چې اذا وجد فتلاشا، نه، شهید حدیث کې راځي چې خپل رتبه او مقام د قیامت په ورځ وګوري نو دې به دا تقاضا وکړي چې یا الله کاش چې زما دا قتل یو ځل نه وای شوی، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. خدا زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی. مقام به د شهید دومره اوچت. نو الله فرمایي چې بل احیاء عند ربهم، دا د الله په نزد باندې ژوندي دي ولکن لا تشعرون، خو تاسو د دوی په حیات او په ژوند باندې نه پوهیږئ. بل ځای کې راځي چې شهید متعلق دا مو وایي چې دا مړ دی، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. دوی ته رزق ورکړل کیږي، دوی خوشحال وي په هغه درجاتو کې چې کوم الله د خپل فضل نه دوی ته ورکړي. نو عزیزانو عرض دا ده چې اوس د شهید تعریف څه ده؟ شهید چاته وایي؟ من قتل بظلم، کم سړی چې په ظلم قتل کړی شو دې ته شهید وایي. هغه څوک کله امام حسین نلان دی په هره زمانه کې اور سړی په ظلم قتل کړی شو نو دام شهید. دلته به د شیعاګانو مذهب نه راټینګوي چې شهید صرف هم د کربلا شهداو نور شهیدان اډوشتانه نه جی. شهید هغه چاته وایي چې هغه په ظلم قتل کړی شي هغه ته شهید وایي، بے منشأ او بے جواز قتل کړی شي هغه ته شهید. او شهید عربی کې د فعیل وزن دی او فعیل وزن په عربی قواعدو کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. فاعل وزن دا کله په معنا د اسم فاعلی او کله په معنا د ځکه چې د عربي ژبې دارو مدار چې دی هغه په صرف نحوه باندې. صرف نحوه چې چاله نه ورځي هغه له عربي نه ورځي، هغه عربي ویلې نشي، هغه د عربیت تصحیح نشي کولای چې چاله صرف نحوه نه. او زمون ملک پاکستان دا خو مبارک ملک دی، دلته د هیڅ پته نه لګي پښتنې والا څوک. دا واحد ملک دے پٹولا دنیا کے چې شہر ناپرسان کچاو عالم سوک تپوس والا نشتا کا سوک دے او عالم تپوس والا نہیں. او دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں، دا دلی راجا مر دے او سوک پہ جڑا والا نشتا. پاکستان دے دلی راجا دے مڑے پروتے جڑا والا پہ سوک نشتا. نو دا شہر ناپرسان. نو عرض میں داو چې پاکستان کے دا پتہ نہ لگی کہ صرف ستوئی یا نحو ستوئی، او ار سڑے پہ کے مقرر دے، ار سڑے پہ کے تقریرونه کوي. د دې علاج زما عزیزانو بل نه دی سوا د دینا چې د دې ملک قانون قرآن او حدیث شي. نو د دې ملک په تقریرونو بم پابندی وي چې تقریر به کم سړی کولی شي. هر سړی برا پاسی و برونو کی نہیں او د وفاتنامه او جنگنامه کتاب به یاد کړی او اب پینی او خلق به ورته ناستی او څوک به جاړي او څوک به خان. جنگنامه په دې ورځو کې دا باټان را خوشی شوي صاحب جنگنامه بیانې په کربلا کې دسي چلو شو، بی بی سکینہ دسي چلو شو، علی اکبر دسي چلو شو، خلق ورته جاړي او خزم ورته جاړي. یا په امام بارو کې د شیعه او د مليان چې دي دغه باټ توپ کوي او خلق ورته جاړي. نو زما عزیزانو اسلامی نظام چې وي نو د ملک په تقریر دنیا باندې به پابندی چې تقریر به کم سړی کولی شي. تا سره سند شته چې ته تقریر کې؟ تا اهل د تقریری چې ته تقریر کې؟ تا قرآن او حدیث ویلی چا نه دي چې ته تقریر کې؟
نن ستا ټول ملک په دې قهر اخته دی. باټان را خوشي کړي دي صاحب خو څه وایي نو دا د کلو خلق ورته ناست دي ورته جاری او څوک خان دي. قرآن او حدیث تاسو راشئ وګورئ په دې سرکاري سکولونو کې وګورئ کم سړي چې لسم او دولسم او سورلسم نه پاس کړي ادا الکان استاد لګئی دومره خو به پوهېږئ کنه او لګئی چا سره چې د بورډ سرټیفیکیټ نه آپ اسکول کې استاد لګې دی شي نو چا سره چې د بورډ سرټیفیکیټ نه قرآن او حدیث قوم ته بیانول شي ته په قرآن او حدیث پوهېږي تا چا نه ویلي دي چې ته راپاسې دی او موږ له دې صاحبه غړانګې راښکل شروع کړ. دا کار د اسلامي نظام دی دا کار د اسلامی حکومت دی. په پاکستان په 40 کال کې اسلامی حکومت راغلی نه دی نو عرض مې داو چې شهید د فعیل وزن دی او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. عزیزانو دې مقام کې شهید دا په معنا د مشهود دی معنا د مشهود لکه هغه ورځ ماته یو طالب ووی چې عربي قواعد قرآن کې راغلي دي او پاغه باندې اجرا د اعراب نه ده شوی ته څنګه وای چې عربي قواعد ضروری دي طالب هو پوهه طالب مالوا ول قرآن کې راځي علیه الله دا چرته ده علیه الله اوس علی حرف جر ده دا علی خپل مدخول له جر ور کوي او قرآن کې په جر نه ده جاری علیه الله نمار تل خبره ده ډیره مزیدار او کړه علیه الله قرآن ولی ویلی دي او حرف جر په مدخول کې عمل د جر ولی نه ده کړي ځکه نه ده کړي د پاره د تفخیم د نوم د الله تعالی د څه شي خله یو خوځوي تفخیم خو دې ذکر د پاره ډېر لوی وخت پکا چې تفخیم څه ته وایي او بهرحال هغه طالب په پوښ نماوي چې دلته چونکه خفت راتلو د الله په نوم کې نو د دې وجنه د علا عمل چې ده هغه ساقط شوی ده نو عرض میں داو چې شهید د فاعل وزن ده او فاعل وزن دلته په معنا ده شهید په معنا ده مشهود ده شهید ته ولی شهید ولی ځکه چې د شهید دوه حالت د شهید دو حالت دا خود صحیح علماء تقریر اوریدو سره تعلق لري د علماء تقریر اوریدو سره تقریرونه ډیری خو د علماء تقریر پکار انجمن تبلیغ قرآن او سنت زمونږه په دې محرم او بار وفات کې دا نه جلسې کیږي لکه بیګار انداز نن بیګاله لاورای نه دننه علماء ورته دا اوس چنده چې د عزیزانو هغه جلسو د پاره بکی زمون واحد اډاله په پاکستان کې چې د سوال په بوجرندې ګرځي یو انا فن مونږ نه لرو جلسیم کو حکومت سره مونږ په جنگ یو بریلیانو سره مونږ په جنگ یو شیعاګانو سره مونږ په جنگ یو قادیانانو سره مونږ په جنگ یو د جلسو اخراجات چې دي هغه مونږ ولا خیر غواړو او چندې ورته کو هغه کمه چې دغه په دې خار کې وګوره د شیعو مولا راشي یو مولا د یو شپې د تقریر 10,000 روپے ځکه چې شیعه سره مال ډیر د بریلیانو مولا راشي یو مولا چې د 15,000 روپے دی یو تقریر دی زمونږ مولا راشي مونږ سره د لارې د کرای پیسې نه ځکه چې مونږ ځان لا خواري دا سټیج دی او دا لوډ سپیکر دی او دا درای دی او دا بجلی دی او دا خرچ باندې 10-15,000 روپے لګي نن چنده با هغه د پاره دا بزرگ کوي او ترکیاولو نه کوي خو پورا جیب تلاش کوي عرض دا عزیزانو چې شهید دلته په معنا د مشهود باندې مشهود معنا دا حاضر کړل شوی سمانا حاضر کړل شوی شهید ته ځکه شهید وای چې د ځن کدن په ټیم کې چې د ساوزي په هغه ټیم کې دتا جنت مخامخ حاضر وي خکاری ورد ملیکی ورد تولاری او دی شہید توائی چی دا مقام دے ستا پا جنت کی چی ستا ساوزی نو تبلا پزے پروتے او ستا روح چی دے مقام تبرسید نو مشہود مانا مشہود لہو بالجنہ ام مشہود لہو بالملائک یادا مانا چی دا وقت کی دتا ملیکی ولاری او داسی ولاری چې الله دې مونږ تم نصیب فرمائے نو عزیزانو شهید په معنا د مشهود نو یا مشهود له بالجنه او یا مشهود له بالملائکه علماء لیکي روایات نقل کړي د جناب رسول الله صلی الله علیه چې شهید لغسل او کفن بڅنګ چل کی دا ټکه واوري ډېر خلق په دې بلا گرفتار دي شهید نوي شهید نامه پکې دي خپل جامو کې خخ کی شهیدی
وی لمبئی کپن ورواغوندی دا چونکه ډیر باریک غوندې باسته او ار سړی په پویګم نه نو دا بیا یو صحیح عالم سره تعلق لري چې هغه وخت په خېدو سره به تاسو عالم نه تپوس. قانون دا دی چې سړی قتل شه که هغه دومره سات ژوند دی چې دارو یو خوړل یا چې په کم ځای دیواله شوی دی د هغه ځای نه نقل کو بل ځای ته یوړو نو دی شهید لب بیا غسلم ورکی او کفن بم ورکی او کنا دی په کم ځای واله شو او همدغه ځای کې ته ساو خطا نو دل به غسلم نه ورکی او کفن بم نه ورکی کوم جامو کې چې دی مړ دی همدغه جامو کې به ښه فقها لیکي بیا چې ويزاد وينقص کدی جامو کې سلک کمه او پرتوک تشلې دله او کمیس تشلې دله نو آب برابر کی مسنون طریقے کفن چې دی آب پورا کی وينقص او کس زیات کپڑے پہ باندھے ہوئے جمع او کوٹ اغسطے او واسکٹ اغسطے او جبای اغسطے وا آبتی کم کی او اغا مسنون طریقے سره درې کپڑے باورتا پری. دویم صورت دا دے چې دا دا اغا سړی د پارا حکم دے چې په دارالاسلام کې والے. دویم صورت دا دے چې سړی والے شو قاتل معلوم نه دے چې دا چا والو په دا صورت کې بم غسل او کفن ولا ور کوي ځکه پته نه لګي کې دې شي دا چا په قصاص مر کړي ځکه د شهید تعریف څه ده من قتل بظلم چا چې په ظلم قتل کړي اوس د پته نه لګي چې دا په ظلم مړ دی او کنه دی مړ لہذا کده په ظلم مړی نو شهید یقیني دی لیکن شریع احکام به جاری کیږي کفن او غسل بدواړه ولا ور کوي دا په دارالاسلام کې چې وی او قاتل معلوم نه نو دلبا غسل او کفن دواړه ور کوي. اوس کده په دارالحرب کې مړی مثلا د هندستان او د پاکستان جنگ دی یا د روس او د کابل والا او جنگ دی نو کابل زمکه دی وخت کې دارالحرب دی محاذ د جنگ دی ځکه چې روس او د افغان مجاهدین چې دي د دې محاذ جنگ چې دی د کابل زمکه ده په دغه زمکه باندې چې مسلمان مړ پروتو دغه بیا دا ضروری نه ده چې قاتل معلوم نه ده ځکه چې په معرکه کې او په محاذ د جنگ کې لازمه نتیجه دا ده چې د کافرو د لاسه مړ ده نو دغه صحیح شهید ده دله به غسلم نه ورکړل کېږي او دله به کفنم نه ورکړي. ما په خبرو پوهیږئ یو قتل د شهید ده په معرکه او محاذ د جنگ کې او یو قتل د شهید ده په خپل وطن او په دارالاسلام کې. وطن او دارالاسلام کې قاتل معلوم نه نو احکام شرعیه د غسل او د کفن به جاری کیږي او قاتل معلومو چې د په ظلم مړکو مثلا پلار روان دي سړی غلو شو کول قوتا طریق دی لاري شو کوي اغي مړ کړو نو دا قاتلان معلوم دي دا سړی بم چې د غسل او کفن ولا نه ور کړل. زما عزیزانو دا تعریف ته د شهید